السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ټول افغانانو پښتنو ته احترامات. پښتنو ورونو ظلم خو په روان دی پښتنو باندې هر رقم په طریقو چې وی کېږي. لکه پښتون نه خو نن سبا هغه ګوپي جوړ دی. ګوپي چې ارزان شي خلک سړک ته راوباسي بس که وروره ویاڼۍ ته اچي او که چا ته وروره په هر رقم ریټ دی ورکړو. پښتون نه خو هغه شی جوړ دی. خو بعضې کیسونه داسې راشي چې د سړي زړه درد وکړي. لکه دغه ماشومه په تاکال کې یو وحشي ځناور په دې روژې میاشت کې د 8 کالو دا په شهادت ورسول. خو د هغې د موره چغې په ویډیو کې یقین وکړه چې دا د هر یو مسلمان او د هر یو پښتون زړه ته یو تکلیف رسولی. لکه د مور درد دی په دغه کې. موږ ورته احترام لرو زموږ د خور په ځای. خو زه نن به زه تاسو ته په 2 شیانو خبرې کوم. د پښتنو په مړانه باندې هم درته وایم چې پښتنو کې داسې یو رقم خلک دي چې په ټوله دنیا کې د هغې غونده کې د مړانې غوندې خلک نشته دي. هغه د شملو خلک دي، د عزت والا، د پښتو والا، د اسلام والا. مګر دویمه طبقه یې هغه بې غیرت، هغه بې وجدانه دي څنګه چې دغه کار کړی. دغه طبقه خلک درته ښیم. نو زما د ویډیو نه دې خلک غلطه پیدا نه علي. ښه او بد په هر یو قوم کې وي. خو زه به د خپل قوم د خپله پښتون یم، د خپل پښتنو په جاهلت باندې به نن خبرې کوم. پښتانه هغه خلک دي چې په جوارۍ باندې سره وران شي یو بل سره وژني. ما دا شی نه لیدلي. په پېښور کې مې لیدلي او په افغانستان کې مې لیدلي. ولا په دې پېښور کې 8 مړي سره وکړه. 8 ځوانان د یو طرف نه، 8 ځوانان د بل طرف نه په شهادت ورسېدل. که د دې ثبوت هم درته ښیم په کوواټ روډ باندې تاسې ورشئ پوښتنه وکړئ. مړدان سره خپلو کې جنګوي، وران شي سره ورسېد. د مړدانو په سر باندې یو بل سره وژني. سپي سره جنګوي، یو بل سره سپو په سر باندې یو بل سره راپاسېږي، انسانان وژني. کرکټ لوبې کرکټ کې ما لیدلي په کرکټ سره وران شي یو بل سره یې ایشتلي. کوترې به پخوا به دا کوترې ډېرې دی د کونترې به یې الوزولې، په دې کونترو په سر باندې به مهرباني یو بل سره ایشته. د ځمکو په سرونو باندې یو بل سره وژني. پلار راپاسېږي زوی وژني، زوی راپاسېږي پلار وژني، زوی راپاسېږي مور وژني، خور وژني، تره زوی وژني، ترور زوی وژني. یعنې دا داسې د جهل کارونه دي چې په ټوله دنیا کې دغه شان د جاهلت کارونه څوک نه کوي. که څوک یې کوي دا یې ګز او دا یې میدان. په معمولي خبرو باندې صاحب مهربانه یو بل سره ټوپک رالي، یو بل سره وژني. ما ته ووایي چې دا کم انسانیت دی، دا کم غیرت دی، دا کم پښتو ده. ځکه چې پښتون د ټوپک شوق ډېر کوي. دا ټوپک ورته داسې ښکاري چې بس دا ټوپک ما سره نو زه یو بهادر یم. د 2 ټکو سر به نه ورو 30 بور تمانچه به په بډه وانې والي. په دې افغانستان کې په دې ننګرهار کې یو ولسوالي ده، ټول عمر په دښمنۍ تیر شو. زما په دې خبرو خلک پوهېږي. وروره بل څوک نه وژني، خپل تره زامن وژني یو بل سره، خپل ورونه یو بل سره وژني، خپل خپلوان سره وژني، پردی سړی نه وژني. یعنې دا د پښتون یو جاهلت ته ګوره. پښتنو کې بعضې دا جاهلان درته ښیم د خپل لور خور په سر باندې په ملکاو روپۍ هلي افغانانو پښتنو په کم قوم کې دا کارونه کېږي چې ته د خور لور په سر باندې لکه د غوا او د میخ په شان منډۍ ته دې روانه کړي سه مینه خرڅول شو که نه. ما یو وخت کمپین شروع کړی او بیا ما ته لیکل کړي وو چې پښتانه مه شرموه. نو پښتونه ته په دې نه شرمېږي چې ته د خور لور په سر باندې پیسې هلي. هغه ځوانان چې په دوبۍ او په سعودي او په دې ځایونو کې په زاړه شو د واده په ارمان باندې تپې په لکاو روپۍ هلي په جب کې اچي، هغه شرم نه دی. خور لور ته خپل حق نه ورکې خو هغه خرڅې په هغه پیسې په جب کې اچي. دا کم اسلام، دا کم دنیا کې داسې کارونه کېږي. پښتون ولې تباه او برباد دی؟ پښتون ټول مهاجر دی. دا بعد کله دا وایي چې د افغانستان نه مهاجر راغلي پېښور ته پاکستان ته، بعد داسې خندا راشي دا ته چې مهاجر شوی ته کوم طرف ته تللی. خو څوک په لاهور کې مهاجر دي، څوک په کراچۍ کې مهاجر دي، څوک په سعودي کې دي، څوک په دوبۍ کې دي، څوک په قطر کې دي، څوک په یوروپ کې دي. خو ټول پښتون قوم مهاجر دی که نه. دا ولې مهاجر دی؟ د پښتون په منطقو کې، د پښتون په وطنونو کې د څه شي کمی دی؟ د یو شي کمی نشته. صرف د جاهلت د وجې دا تباه او برباد دی. خپل ورور له تکړه دی، خپل تره زوی له تکړه دی، خپل مور له تکړه دی، خپل خور له تکړه دی. بس نو پښتون تر څو پورې چې پښتون د ټوپک شوق نه یې خوا کړی، دا اوس هم ورشه په افغانستان کې څومره څوک وژل کېږي. ورشه د پښتنو منطقو ته ټول جنګونه دي. د پښتنو په منطقو کې ټول جنګونه دي. کوم چې دریزو باندې پرسیزو باندې هغې په منطقه کې نه وروره جنګ شته، نټه شته، هېڅ شی نشته. برق به مې، بجلي به مې، هر شی به مې. د پښتون په منطقو کې به دا جنګونه د پخوا نه روان دي.
نو خبره دا ده چې پښتون کې دغه طبقه خلک، دغه بې غیرته طبقه خلک د دې د وجې هغه تعلیم یافته د مړانې خلک هم قسم په خدای د تباه او برباد دي. په دې پېښور کې دښمني وه، یقین وکړه یو ورور یې راغی غټ افسر و د اسلام آباد نه، کلي ته راغی ورور، هغه دښمنان یې راوالی ته هغه ورور یې ورته مړ کړو. هغه یو تعلیم یافته سړی و، راغلی و چکر ته خپل کور ته، مګر د دغه د بد ورونو د وجې هغه افسر ورور، هغه غټ ورور د تعلیم والا، هغه هم د منځه ځي. نو د خدای په لحاظ واني خدای او قرآن ته وګوري، خپل حالت هم خپله تاسې ښه نه کوي، نه ښه کېږي. دا خو نه امریکنی تا ته وایي، نه تا ته پنجابی وایي. وړو ماشومانو سره جنسي تیرونه تاسې کوئ، خپل ورور تاسې وژنئ، خپله خور تاسې وژنئ، خپله مور تاسې وژنئ. دغومره جهل په کوم قوم کې دي؟ د خدای په قهر ککړ شي. اوس سوشل میډیا ده، تاسې خو دنیا ګورئ. په خدای دې تباه او برباد که په دغه دریوال ټوپک وانې، خدای دې تباه او برباد که په دغه وروسي ټوپک وانې چې ته پې خپل ماشومان او خپل مور او خپل ورور او خپل پلار او خپل پې وژنې. د معمولي لالچ یا د معمولي لانجې په وجه وانې. پښتنو وړه مې ډېر ډک دی، روژې میاشت ده، سیاسي موضوعګانو نه غږېږم، خو قسم درته خورم په دې ماشوم یې دومره خفه شوم. او دا جاهلیت همداسې شروع دی. او حکومتونه که هغه د افغانستان وي که د پاکستان چې د مسلمانانو په دغه وانې، نه مسلمانۍ په طریقه روان دي او نه وروره د انګریزۍ په طریقه روان دي. ته دلته په یوروپ کې ته یو ماشوم مړه کړه چې تا ته څومره سزا درکوي. نو موږ نه دواړه طریقې تللي دي. په الله هم سپارم ویډیو غټېږي. خدای دې تباه او برباد کړي دا جاهلان چې نه خپله خور او نه خپل ورور پېژني او نه خپل ماشوم.